اطلاعاتو د لاسرسي ریاست د عامه پوهاوي او همغږۍ لومړۍ ناسته ترسره کړه. یاده ناسته د روان 1401 هجري شمسي کال د قوس میاشتې په 22مه نیټه اطلاعاتو د لاسرسي ریاست د غونډو په تالار کې ترسره شوه. د غونډې ګډونوال د افغانستان اسلامي امارت محترم ویان مولوي ذبیح الله مجاهد، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نشراتي معین ښاغلي مهاجر فراهي، د افغانستان اسلامي امارت مرستیال ویان ښاغلي بلال کریمي، د وزارتونو محترم ویاندویانو سربیره آزادو خبریالانو هم ګډون درلوده. د غونډې پیل د قرآن عظیم الشان په تلاوت سره وشو. وروسته د یاد ریاست رئیس ښاغلي هدایت الله هدایت د ریاست مسؤلیتونه، اطلاعاتو د لاسرسي اړتیا او په اهمیت وغږېده او ژمنتیا یې څرګنده کړه چې یاد ریاست به په خپلو مسؤلیتونو ترسره کولو کې هیڅ راز هڅې ونه سپموي او ویاندویان یې مخاطب کړل چې دوی باید رسنیو ته پر وخت معلومات ورکړي. وروسته ښاغلي مهاجر فراهي په خپلو څرګندونو کې اطلاعاتو لاسرسي د ملت حق یاد کړ او ټینګار یې وکړ چې د ولس او امارت په منځ کې موثق معلومات غښتلی باور رامنځته کولی شي. ورپسې مرستیال ویان ښاغلي کریمي د خپل وینا پر مهال ویاندویانو، ریاست کارمندانو او ټولنیزو رسنیو فعالانو باندې غږ وکړ چې د معلوماتو په خپرولو او ولس ته رسونو کې لا زیات زیار وباسي ترڅو د شایعاتو مخه ونیول شي. د افغانستان اسلامي امارت محترم ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د وزارتونو ویاندویانو ته توصیه وکړه چې اول لاس معلومات د رسنیو سره شریک کړي او په خپلو دندو کې د هڅانو واوسي ترڅو ملت او رسنۍ اطلاعاتو لاسرسي په برخه کې له ناهیلۍ سره مخ نه شي. د غونډې په پای کې ګډونوالو اطلاعاتو د لاسرسي په اړه خپلې ارزښتناکې مشورې، غوښتنې او وړاندیزونه د مسؤلینو سره شریک کړل او مسؤلینو ورته د عملي کولو ډاډ ورکړ. د یادونې وړ ده چې اطلاعاتو لاسرسي پخوانی کمیسیون چې اوس د اطلاعاتو فرهنګ وزارت تر چتر لاندې د ریاست په توګه خپل فعالیتونه تازه پیل کړي، دا یې لومړۍ ناسته وه چې د عامه پوهاوي په اړه ترسره شوه.